اسونه لکه ډېر خلک ساتي خو د اسونو باندې هر خپل لوبه کیږي د اس معنا مرادم یو اس دی خو کیلونه په ډېر کیږي زه ام د نوخارو پاتې کېږم پنډۍ کې او وجي سه بل ته نه راوړ متعلق دی او قیمت چې دی دا کومه ټانګه چې ده دا د پنډۍ جوړه ده په دې نن وخت کې چې داسې ټانګه جوړي د زاید استاد د لاسته په 3.5 لک روپیا جوړیږي او صرف دا ټانګه چنا خورو کوچ په خورو اور بش خورو کوچ او جی اصل کې نن سبا چې سونه رسونه کیږي په دې شس کیږي په دې او دې ته وې سیکل پیړي چا سه بچاجي سه دا بګی دا کنه دې ته بګی وای بګی پښتانه ورته بګی وای او دا زمونږ یو مرګري ټیکسلا کې د برنه انپورټ کړی و هغه بیا مال راکا قیمتن شروع د پاک الله پاک نوم نبوت په محمد باندې تمام دی نشتا پس د محمد انبیا د ختم نبوت د دې لوی داوی سره د رحمان بابا د دې خپل شعر سره زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وی لندن کې د خایسته پښتونخوا غږ شامل ملګرو زما د پروګرامونو ترتیب تقریبا لږ بدل شوی دی او دا علمی ادبي مرکو سره ز لکه چې ما تاسو ته په تیره مرکه د ډاکټر عالم یوسفزي صاحب په مرکه کې هم ویلي دي چې د مشرانو په خوخه زه به اوس ځینې په معاشرتي موضوعاتو باندې هم پروګرامونه ترتیب کوم او تاسو ته به مخکې اقدام ملګرو نن چې زه راغلی یم نو دا د ما یو ډېر اهم پروګرام دی دا چونکې یو اهمه موضوع ده د ټانګو ریس د اسپو ساتنه د استبلونو سینګار د نیزه بازۍ غونتې د قوي او د مټو د زور د لوبې مرکز ته راغلی یم د ټول پاکستان د ټولې پښتونخوا چیرمن چې زمونږ د دې اسپو د تانګا ریس کم مشر دی واحد خلیل هغه راغلی یم او هغه سره د دې اسپو په هکله د دې ریس په هکله د دې نیزه بازۍ د مقابلو په هکله خبرې کومه دا خبرې تاسو ما سره واورئ د دې خبرونه ځان خبر کوي او دا زه تاسو ته یو بله هم خبره کومه چې واحد خلیل نه صرف د ټول پاکستان د تانګا ریس چیرمن دی بلکې د لر بر پښتونخوا یعنی د افغانستان او پاکستان د دې لوی لوبې چیرمن دی واحد خان لږ د پښتونخوا غږ ملګري په دې خبر کا چې نن سبا په دې پښتونخوا کې د دې لوبې د ذوق او شوق صرف تر تا محدود دی که نه نور دنیا هم ټانګې ساتي او اسپې ساتي او ریسونه کوي بسم الله الرحمن الرحیم باچاجي تاسو ته اول د ټول نه په خیر علی ویم چې تاسو ډېر قیمتي وخت او قیمتي ټیم خو مونږ لراغی او پاتې د دې حواله متعلق تاسو دغه کو چې د اس متعلق اسونه لکه ډېر خلک ساتي خو د اسونو باندې هر خپل لوبه کیږي د اس معنا مرادم یو اس دی خو کیلونه په ډېر کیږي لکه زما خپل ځاني شوق چې دی ټانګا ریس دی او ورسره د نیزه بازۍ دی دلته که په خیبر پښتونخوا کې مو ګورې ډېرو خلکو اسونه ساتلي دي د ټانګې ریس والے ساتلي نیزه بازۍ والے ساتلي داسې بارشوکې ساتلي زین دپاره ساتلي دي خو لیکن شوق چې د کم شوق خبردار یې هغه ته هر څه پته لګي چې یاره دا شوق کم ځای کې چا سره دي چا سره دا خو موږ ته ټولو ته پته ده زموږ شوقیانو ته چې چا سره د نیزه بازۍ اسونه چا سره د ریس اسونه دي خو د ټانګې ریس چې دی زموږ اوس دا سیزن هم شروع شو انشاءالله را روان 13 تاریخ باندې انشاءالله پارنګ روډ باندې سحر 6 بجې 9 کیلومتره ریس دی چې هغې کې یو اسپه ده د سیالکوټ مورني دویم اسپه پکې پنډۍ ده چې د هغه اسپې نامه ده میډم دریم اسپې پکې چې د پبو دی
چې دا هغه اس نامه ده بله طوفان. بله طوفان بله طوفان نامه ده. نو په را روان 13 تاریخ انشاءالله سحر 6 بجې دا ریس دی. حکومت در سره پکې سملاسته ملاتړ کوي؟ یاره حکومت مرسته او ملاتړ دا شان دی کوي چې بس بالکل سپورټ را کوي. سحر مونږ دا ریس ځکه د لپاره کوو چې اکثر رش کمی خو هغې م چار دی ښې باقي دا ټریفیک موبایل هم رالیږي خپل دې دپاره دغه کوي چې هسې نه اچانک رش زیات نه شي. دا 1122 ریسکیو طرف هم راځي امبولینس راځي باقي دا را سره اړي هر قسمه تعاون کوي. د خیره ستا د اسپې څه نوم دی؟ زما د اسپې باچاجي ښایسته تپوس ته وکړو. زما اسپې به انشاءالله اوس تاسو وړاندې به هم شي. ګورو یې که نه استبل ته دې ځو خو استبل ته ځو. زما د یو اس نامه ده فخر پاکستان او دا بل اس په مې ده د پیارې چندري نامه ده چې دا ما خپله بچی لوی کړې ده او بل اس په مې ده د هغې مس پاکستان نامه ده. دې وخت کې په پښتونخوا کې ستاسو تنظیم څه نومیږي د پښتونخوا په سطح باندې د پاکستان په سطح باندې نه او ستاسو ته تنظیم باقاعده څه میټینګونه کېږي دفتر هم چېرته دی؟ بالکل زمونږ د تنظیم چې دی چیرمین حاجي واحد علي خلیل زما دا خپل کلب دی چې په دې کلب کې ورسره دا دواړه دغه چې نیزه بازی کلب هم دی او د ټانګې ریس کلب هم دی او پاتې دا خو داسې پرایویټ یو شوق دی حکومت پکې داسې انوال نه چې ګنې یو دفتر دی خو بالکل د دې میټینګونه هم کېږي کله د ما په ځای کې کېږي کله د بل شوقین په ځای کې کېږي کله مې د ما د اتره زوی دی حاجي انور الله خان کله د ځای کې کېږي چې دم مونږ او دی یو ځای ساتلي دی اسونه دا دلته چې مونږ تاسو د کوم اسونه یاد کړه دا دلته زمونږ استبل دی دا زمونږ او د انور الله منظور حاجي صاحب زبیر حاجي صاحب زمونږ څونه خاندان دی ټول پلار په نیکه شوقیان یو. حتی دا شوق ستا د پلار په نیکه دی؟ بالکل پلار په نیکه هم دی. زما پلار هم ریسونه کړي زما ترونو هم ریسونه کړي. زما د پلار ممتاز خان نامه وه الله پاک دې وبخي مړ دی. نیکه د نیکه مې صفدر علي خان نامه وه. د خرچې بیا څوک برداشت کوي لکه چې یو ریس تاسو منعقد کوي 25 کسان راشي ریس له دغه له خامخا یو وخت مېلمستیا خو به ورکوي که نه د سیالکوټ نه راشي د لاهور نه راشي دا رنګ د لرې ځایونو نه؟ بالکل اکثر دې کې د مېلمنو متعلق د خرچې خبره تاسو کا اکثر دا دوړ کېږي سحر 6 بجې دې کې ډېر مېلمانه داسې چې د شپې فرض کړه د لاهور نه یو تماشبین راځي سیل راځي اکثر 10 بجې روزي 11 بجې روزي چې 11 بجې روزي روټیل ته وخوري نو دلته کې 5 بجو له ځان راورسي یو غنټه مخکې راشي. بهرحال که اورځې ته د یو مېلمه راشي که 10 مېلمانه راشي 20 مېلمانه راشي نو الحمدلله موږ مسلمانان یو پښتانه یو او په دې دا په خپل رب باندې دا ایمان دی چې هغه خپل نصیبه ځان سره په خپل مخ کې روړي. خلک برداشت کوي؟ بالکل هغه خپل نصیبه ځان سره په خپل روړي او بالکل برداشت کوي. صحیح. واحد خانه دا خدا ملګری خدمت کوي د دې دغه ستاسو نوم دی؟ زما ناصر نامه رجی. او ته د کوم ځای؟ زه د نوخار. نو واحد خان نوخار له دلته د دې اس په خدمت لره راوسته؟ جی زه ام د نوخار او پاتې کېږم پنډۍ کې او حاجي صاحب هلته نه راوستم. پنډۍ کې؟ پنډۍ کې. دا خرخره وهې پې؟ جی او دې له څه ورکوې دې اس پې ده؟ وربشې ورکو چڼه ورکو او ماښام ولا پیو کړی پخو. د پیو کړی؟ او ښه غوړي پکې اچو. کورني غوړي؟ ساري کې ولا مربا ورکو چې تړو. دا ما ته وختي ډاکټر عالم صاحب ویلي وي ځینې وخت کې د دې اس په دومره کې خدمت کېږي چې دومره خدمت ډېر خلک د مور او پلار هم نه کوي. او د دې اس نوم څه دی؟ فخر پاکستان. فخر پاکستان. نو کوم ریس ګټلې هم دی که نه؟ جی دا مونږ اوس راوستې دی نوې مو راوستې دی تقریبا یو 2 میاشتې به کېږي. نوې مو اغوستې دی. چېرته مو اغوستې دی؟ دا مو سن نه راوستې دی. واحد خان سن نه دی اغوستې؟ بالکل دا د غیریه نه راغلی. او دا به د دې قیمت به صحیح؟ د دې قیمت دا په 5.5 لک روپۍ باندې 5.5 نه پیژنم پښتو کې راته 5.5 لک روپۍ 5.5 لک بالکل 5.5 لک. واحد خان دا د دې وخت کې د دې اسب او ټانګې څه اهمیت دی او څه قیمت دی؟
اهمیت دا دی اهمیت خو د شوک متعلق دی او قیمت چې دی دا کومه ټانګه چې ده دا د پنډۍ جوړه ده په دې نن وخت کې چې داسې ټانګه جوړې د زاید استاد د لاس ته په 3.5 لکه روپۍ جوړیږي او صرف دا ټانګه او دا ټانګه چې کومه کې ناسیو دا د ازرو زمونږ یو دوست دی چرمین هم دی خالقې نوم یې دی دا هغه ماته تحفه کړې ده څو ټانګې دي درته دې وخت کې وخت کې ما سره الحمدلله په دې یو استبل کې د 15 دانې دلته دي نه دا خو د ریس ټانګه نه ده کنه بالکل هغه وړه ټانګه نه بالکل دا کومه ټانګه چې دا ریس نه خو د ځینې ځای کې چې دی په ازرو غورغوشتو غازي کې په دې کې ریس کیږي او زمون پیښور چې دی دا سیکل پیړي او ریسکار 400 والا او ثوابه والا ورته ریسکار وای مونږ ورته ریړو وایو زمون پاغي کې کیږي قدرمنو یو آر وایس ټي وي لندن دی زیم ستاسو باچاجي او دا استبل په قطار دي کوشش کوم چې ټولو ته خو نشم رسېدی خو څه د استبلو دوره او د استبلو سیل در باندې کومه نو دا اوس څه ډېر عجیبه غوندې اصل راغمه او ډېره بنارسۍ لکه د ناوې سینګار کړی واحد خان دا د دې خدمتګار دی بالکل دا شاکر خان دا څنګه چل دی څه په خورې په دې اسمان په دې جی چڼه خورو کوچ په خورو اور بشي خورو کوچ او جی او کابل په خورو مربع په نه واحد خان تا باندې مربع کوچ خوري کنه وای نه جی مونږ هم صحیح ساتي صحیح دي ساتي او جی د دسه نوم دی د مس پاکستان نه دا اسپدا جی ها د چرته ریس میس کړی غټلې دی کم ریس دا 14 اگست پورې ها جی سرنګ جی تاسو سلام علیکم انوار الله ته خود د ډیر ښه شاعر یوسف اجي صاحب زویم یې کنه بالکل بابا می والله دی وبخي ها او زمارور دی ګران صاحب ها هغه شاعر کی بل می اوراره دی ها اكون سیب کبیره خون سیب هغه هم دغه کوي نو د هغه او استاد شوق بدل نه دی بس دا خدای دې صلاحیت دی چې چاله ورګړي بد د چا سره شو کی د چا سره زموږ دی سونو سره واحد جی زموږ استغفر اس پښتا او الحمدلله یو دارې هم دلته د واحد جی یو زما پرنګ روډ باندې خپل ما سره درې سنې او څه نام د استاد اس زما د اس باندې یو مې دغه شینو او بل می اوس نو غشت اعلان ممنوع ولا نه دا کړی او یو را سره شینو د دې اس په بس قیمت وي د دې اس په خو لکه دا شی نه د شوق خو قیمت نشته نو خدا دې زما چې څونه خیال لري تر دې می دا په 6 لک دا په 6 لک زنه پیژنم په خو 6 لک په 15 لک روپے دی راوستي و او په دې باندې میاشتې خرچه څومره کیږي یاره کم از کم دا 10 نه تر 12000 روپے پورې خرچه کوي نه نو کوچ مو چې په خوري بیا خو زم ډیره پکېږي او دا کوچ به مونږه ټیم کې خرو چې کله مونږ دا دوړ لا تیارو منډه یو میاش دوا دی له دغه کو نور باقی دي د خپل سیمپل چاڼه او دا اوربشه چې کوم دی دا د دې خوراک دی واحد خان سو ټیم بهر او باسي د دې څه د ټیم د طریقه صحیح لکه د واک او ورزش او د دې واک او د ورزش طریقه خدا ده چې دا سحر په نن وخت کې جمی کې په دې اوس وخت کې سحر تقریبا 4 بجې چولې کیږي او واپس د خپل استبل ته 2 بجې شپږ بجې په کم 2 بجې واپس کیږي نه په خبر کې دارنګ زین نشتا د رنګ روډ نه بغیر چې الته کې ازادي وي ته د منډه او دغه نه دا سي ارزه خو د منډه ازادي دې نشته خو کوم دا سحر چې ګرځو هم دغه وجه سحر کې د 2 بجو پورې په هر یو روډ چې خالی وي رش نه وي کا فرض کا په جی ټي روډ باندې او باسي په رنګ روډ باندې او باسي په هر طرف باندې او باسي بس اوخېش صحیح دا کمیټانګي دی واحد خان دې ته هو اصل کې نن سبا چې سونه رسونه کیږي په دې شس کیږي په دې او دې ته وایي سیکل پیړي او سیکل پیړي او دا ماشاءالله ډیره خولې ده بالکل دا چې دا دې ته زمون خلک چې دی ریړو وایو او ډیر خلک چې دی ورته ریسکار وایي دې کې څه حادثه کیږي ځکه چې و دې شیز نه خو کته پکې کې ناستم خو غورځېږم ما ته پته یا
دا خبره صحیح او کنه د څه خو داسې یو شی چې هغه بره قسمت اسمانونه لکه دا اس په خپلو کې جنگيږي د اس نه جنگيږي بالکل کلم داسې جنگیدلی نه او د سپه کې نه شوی الله ته بیا مونږ ټول تاسو خدای راته وایي چې د ریس دوران کې لږ غونټې که چا وګټله بل دارنګ لږ غونټې پکې خفګانونه مفګانونه راځي او داسې ډېر خو پکې نه راغلي خو ځینې سړی چې دا بیله چې دا ډېر نشي تسلیمولی بل خبره یو زما ذهن ته راغلی په دې شرطونه هم لګیږي کیدای شي ډېر داسې خلک شته چې شرطونه ورپې لګوي لکه اوس فرض کړه زما د مخکې سړي فرض کړه ریس دی مونږ خو کوو یو 70 موټر سایکل پې نام ایږدو نو اوس فرض کړه یو دوه تنان په کراچۍ کې ناستي او یو تن وایي چې یاره واحد خلیل سوګټي بل وایي چې نه دا بله سوګټي که هغې پې شرطونه لګوي نو هغې خو مونږ ته څه پته نشته او تاسو دا شرطونه چې ایږدئ دا څنګه طریقه وي دا پیسې د چا وي دا کوم تنظیم وي نه دا اوس تاسو ته ما وویل چې یاره فرض کړه د 3 آسونو ریس دی نو یو 70 موټر سایکل چې دی په 8000 روپۍ دی نو د 3 واړو مشترکه دا 8000 روپۍ برابر کړي موټر سایکل یې اخیستی نو چې چا وګټلو فصل نمبر کم راو هغه موټر سایکل ورکړو واحد خان دې ته څه نوم اخلي دا چې کېنولی دی دا خو باچاجي صاحب دا خو بګي ده که نه دې ته بګي وایي بګی پښتانه ورته بګی پښتانه ورته بګی وایي او دا زمونږ یو ملګري ټیکسلا کې د بار نه انپورټ کړې وه هغې بیا ماله راکړه قیمتن که تحفه یاره مونږ نه دومره دغه واغشتو چې بس هغې ته تحفه هم ویلی شي ځکه چې هغه خو دا په ډېرو روپو راوستې وه او مال هغه راکړه په 3,10,000 روپۍ ولې د دې ګران قیمت دی بالکل دا د هغې متعلق چې هغې به څه ویلو دا هغې ته څه کم 10,00,000 روپۍ باندې پرېوتې وه نه د دې کاریګران دلته پښتونخوا کې نشته دا بګۍ خو دلته پاکستان کې ډېرې خو دې تاسو پوره ونه کته دا ټوله پیپ جوړه ده او پاکستان کې چې څومره بګۍ دي لرګي جوړې دي او تاسو په مخامخ تاسو تخکر دي دا د یوې اسپې والا ده او پاکستان کې چې څومره دي دا ټول د لرګي دي او بل دی کې د بریک سیستم شته هند بریک پکې شته ABS بریک دی نه دا خو د ریس یا دې سره خو د دې سره تعلق نشته که نه نه دې کې خو د ریس تعلق نشته لکه هسې هغه شغل دپاره شغل دپاره او انشاءالله زمونږ د بچو ودونه الله ستاسو بچو راته په خیر رسوي خو تا ما سره وعده کړې ده د ډاکټر عالم په مخ کې بالکل انشاءالله چې وعده م کړې ده او د پښتون قاعده خو دا چې وعده به پوره کړي نه نو دې کې به لکه ناوې تر دغه کېږدي بالکل دې کې به انشاءالله زما زامنو ودونو کې خو وخت شته او ستاسو والا الله پاک په خیر راولي او په خیر دی وکړي انشاءالله دې کې بس تاسو ناوې او زلمې راولو قدرمنو عزتمنو دا او زما یو زه ورته انفرادي پروګرام ځکه وایم چې چونکې زما ډېر ادبي پروګرامونه تاسو کتلی دي خو دا یو نوی پروګرام و زما په خیال چې د دې اسپو د دې ټانګو د ریس د ریسونو د چیرمن واحد خلیل سره یو معاشرتي موضوع یو اهمه موضوع چې تاسو د
ولیدله او دارنګ وخت به هم راشي چې انشاءالله د دې دا ټورنمنټ را روان دی کیدای شي د په هغې باندې بل هم یو خپرونه ریکارډ کم د پښتو د ژوند مینې او ښایست سفر به جاري وي که یور وایس ټي وي تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو په لندن کې دا پښتانه ناست دي ستاسو د ژبې د بقا دپاره کار کوي دا ټي وي خامخا سبسکرایب کوي اوس خپل باچاجي خپل صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان